کوره او زموږ نیم ملک اوس په افغانستان کې پاتې شو. بولدک زموږ په مځکه دی، جلال الدین زموږ دی، داریک زموږ دی. دغه لقمانه څېونه چې د سپینې چیغې پورې ملک ته ملیزو دی. ملیزه توبه و سارا و کوټه و بولدک 50,000 کوره پروت دي. نو موږ حکومت ته دا وایي چې زموږ په مځکه دي په مابین کې کډې جوړ کړو، تارونه دې واچول. زموږ روزګار زموږ په هغه خوا په عربو مړي پراته دي. سهار و ماښام یې مور و ورونو قریبان زیارت ته ورځي، هغه دې تباه کړو. پر موږ مړی پروت دي او لار نه راکوي، وایي لار نشته. لار نو مړی زموږ دا قانون دی چې زموږ ادرا هر ځای موږ مړی خپلې اجرې له رسو. حکومت ته موږ دا اپیل کوو چې زموږ ادرو او زموږ ولارو ته دې لار ورکړي. دا یې نه وي چې خوایم سره به د شي هره ورځ دا سره دا منجلس والله کوي. صفا خبره ده چې روح را سره سم نه کړې که مې زیره یې وروره پر همن باندې موږ 50,000 کوره یو. که دا نور نصرت واشي را سره ګیرې خوښې ده که نه د خوښه موږ ولاړو پاکستان ته موږ پاته دي. والله که پر دا طریقه ګزاره در سره وکړو. دا نن خو د حمل درست دی. دا به وینې په سرو وینو به خلک به موټرو ته پراته یو او موږ دلته پښتو پښتیانو دیوالونه وهلي دي، سب یې جوړ کړی دي چې موږ وخت تېروو. هغه ته تا بلډوزر تیار کړي دي، په بلډوزرو نړۍ هغه په تارو باندې. نو دا طرح خو دې د معنې او د مور ګندل بد کار دی. منګرهار چې دا ټولونه کوې ګران دي ما ووایي. پرکزش نکنه په دغه بازار کې لس نه ګرځېدم نو زه د علم زوی نه یم، د کوټال زوی نه یم. پرتوګ درته ورځم. زما 50,000 کوره په اور کې اوړي، ودانۍ په بولډوزر ورننه او ځکه په تارو باندې. نو به زما څه کوې؟ څه به کوم؟ بولدک زما په مځکه دی، زما په زرواله ته جایدادونه دي، کورونه دي. کوټه کې دلته نجلۍ جوړې کړي دي د عیال د خور دپاره. په ښځو پښتنیانو ته یې نړۍ د دې به معاهده راکوې که هغه مځکه ده که دلته دا جګۍ دی که نه راکوې پاکستانه. کیمپونه جوړ کړه، ملیزه یې دا 50,000 کور و دا کیمپونو ته واچوه، دروازې یې پچکول کړه. نه که لار راکړه، لار پاکستان پورې پاکستان دا لار راکړه چې درته ووځو. نو څه د شپې زندګي تېروو؟ ملک نیم دورې ولاړئ، نیم دلته په بلډوزرو ننوې او کانده منې چې د فایدې پاکستان تمامه سرمایه په پنجاب کې خرڅوي. زموږ په سړک باندې خرڅه کوي، خره لانې کړئ. عمر سید پیدایي هغه کالج یا روډ و، د غریبانو روزانه و مسکین بد کېدو، هغه جم بدله کړې ده. منګرهار دا یې نه وي چې خوا مې سره بده شي. او هر پښتانه ته چې په هر ځای کې نقصانه شي مستعینو چې په پښتانه کې د سر د سور سړی درې وژني چې هر ځای رسوي موږ خوا په بګیر موږ درته ولاړ یو والله ښه